الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو معززو درنو ورونو، دا چې د قیامت په ورځ باندې د جهنم اور ډیر سخت وي، خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته یوه داسې نسخه ورښولې ده چې که انسان هغه عملي کړي نو د قیامت په ورځ به د جهنم له اوره محفوظ وي. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، کله چې ته د سهار لمونځ وکوې نو مخکې له دې چې د خلکو سره خبرې کوې 7 ځله دا کلمات ووایه چې اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. که په دغه ورځ باندې ته مړ سوې نو الله سبحانه وتعالی به تا د جهنم له اوره محفوظ کی. او کله چې بیا د ماخوستن لمونځ وکوې مخکې له دې چې د ماخوستن د لمانځه بعد د خلکو سره خبرې وکړې نو هم 7 واره دا کلمات ووایه، 7 ځله دا ووایه چې اللهم اجرني من النار. نو که په دغه شپه باندې مړ سوې نو الله سبحانه وتعالی به تا د جهنم له اوره محفوظ کی. قدرمندو محترمو، دغه حدیث شریف مسند احمد راخیستی، سنن ابو داود راخیستی، دا شان ترمذی شریف راخیستی. راځئ چې عمل ور باندې وکړو. د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم درنا او با ارزښته قدرمنه خبره ده، قدرمند فرمان دی. نو د قیامت د جهنم د دغه اوره که څوک غواړي چې محفوظ سي نو هغه د سهار او ماښام دغه کلمات 7 ځله ووایي چې اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.